په هغه کس باندې د الله لعنت ته چې اگر دی اندام مخصوصا مخکنه علاوه بل اندام کې د خیر سره کورواله چې چا په دې حالت د هیڅ کې کورواله وکړو دا سخت ګناه ده چې کله هیڅ راشي د خزي نو خاون لسکول پکار دي. Subscribe to the MZTV. هیڅ اوس د پدر زنانه باندې میاش یو دل خامخا راځي بیماری دا کپڑے وته خلق وای سو کو د ماهواري وای د دې سو حکم دي چې موږ سو کو صحابه ته پوس کړي نو الله رسول فرمای الله فرمای قل تو نبی سلام هو اذن دا گندگی دا نو په دې وخت کې بعد دا خبر یاد ساده حدیثو کې راځي مسروق د عائشہ رضی الله شاګرد رالو نبی اسلام نے تپوسو کو عائشہ رضی الله نے تپوسو کو چې مور یو مسله د خوشرمي ګم تپوس نشم ګولې او دې بچي وایا زستا فزید مور موي او ته زمازوی ځکه قران کې الله فرمایي د نبی اسلام بیبيان د امت مين دي نو دوه دوی وای چې کله هیڅ راشي د خزي نو خاون لسکول پکار دي نو دی ورته وی چې خاون لا کورواله نشي کوله خاون کورواله نشي کوله باقی د زنانه وجود ټچ کولې شي سم لاستې شي وسره خپلولې شي غاړه ور کولې شي رانځ دی کولې شي ځان سره يهوديانو بدا کار کولو چې کله د خزه هیڅ راو کنه بس دې وسره خوراک کا کم پرې خو لاس ملاول به وسره پرې خو ټول تعلقات به وسره ختم کو نو یوزل نبی عائشہ رضی الله فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم رالو وای مونږ کول مونږ دومره وګت کو جزو د شمه وای او زه په حالت د هیڅ کې مو وای بیا رالو نبی صلی الله علیه وسلم او ما سره به بستر کې سملاستو نو ما دوی چې دای وجود نه دا کپڑا اخوا کا د سترګې نه برا ګډنی نه ګوډی نه برا نو ما د خپل پتون ښکارا کو مبارک یادا پاندای پدی باندې خپل مخ مبارک او سر مبارک کی خو ما سره ود شوی نو صرف کورواله نشي کولای په حالت د هیڅ کې باقی د خزنه تخبل فیده او چتولې شي کله چې دا پاک شي نو ګوره چې خمر اداره پاک شي علم دي نو دا غي نه پس بیا کورواله کولې شي خو دې کې اوس یو خبر یاد ساتي چې چا په دې حالت د هیڅ کې کورواله وکړو دا سخت ګناه ده ګنام دا او یو حدیث مبارک کې راځي چې دیبا یو دینار یا نیم دینار صدقه کوي نو دینار د سونی ریاض ساته د دې حساب چولګي دا 100 روپۍ راځي ډېر پیسې راځي ګوره پزرګو راځي ښا پزرګو روپۍ راځي دا ته حساب وګ بیا ورته وایو نو چې په حالت د هیڅ چا داسې کارو کو دی بدا جرمانه ورکي او توبه واسي نو بیا حضرت علما فرمایي دا جرمانی والا چې کوم حدیث دا صحیح نه دی نو کچا کورواله کو د خدای سره په هیڅ کې نو دی به توبه واسي او بیا د پاره ادا کار نه کوي نو الله فرمایي چې کله تاسو خزي پاک شوي نو بیا چې د کم طرف نه الله تعالی حکم کړي هغه طرف نه راشه او طرف دا چې د خزي صرف مخکینی اندام کې کورواله کول شي رستونی کې سخت ګناه ده او د الله رسول فرمایي ملعون من اتا امراته فی الدبر فا کس باندې د الله لعنت ته چې اگر دی اندام مخصوصا مخکنه علاوه بل اندام کې د خیر سره کورواله کوي په دوی د الله لعنت ته دغه مسله الله بن الله فرمایي